التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا. هر ډول د انسانیت د نړولو تصور چې تاسې کوئ را روان دی. بسترسازي د غرب هغه فکر دی او د غرب د موږ سره مشکل دا دی چې هغه دوی ته کوم جعلي دین، جعلي پاک، جعلي کلیسا او جعلي تاریخ ورمخامخو، نو دا یې زمونږ د حق دین او د حق نظریې ته هم مخامخ کړی دی. خو دا نه هیڅ امکان نه لري، ځکه دا دین به تر قیامته باقي وي. دا دین الله تعالی ساتي، که موږ متوجه کېږو که موږ نه متوجه کېږو. زموږ پکې فقط امتحان اخیستل کېږي. یو سړی به د دین دفاع ته ودرېږي، یو سړی به نه ودرېږي، خو دا دین به باقي او دقسې به ټکی په ټکی باقي. او موږ ته په کار دا دي چې دا خپل مفاهیم په دغه ډول ته ترسیخ کړو چې خپل متعلم ته انسانیت وښیو او داسې انسان دې نه جوړ کړو چې د دې انسانیت پرې ونه نړېږي. انسانیت نړېږي، انسانیت په پاڼ ولاړ دی. ژغوري به یې څوک؟ دغه انسانان. موږ او تاسې یوازې د ځان د ساتنې مسؤلیت نه لرو. ما مخکې درته د اسلامي شریعت 5 مقاصد وویلې. دا ټول مقاصد په انسان سره کې، په مسلمان نه، په انسان سره کې. د انساني ژوند ساتنه، د انساني عقل ساتنه، د انساني مال ساتنه، د انساني ناموس ساتنه، دا ټول د انسان نه سره. نو دا د ما او تا مسؤلیت دی که انسان په هر ځای کې موجود دی او د دې انسانیت د خطر سره مخ وي، دا به موږ او تاسې متوجه کوو چې ته انسان. په نهایت کې یوه بېلګه درته دا وایم چې دا صورتونه راواخلې اخر کې نه څه شی جوړېږي. اخر کې نه دا شی جوړېږي چې موږ او تاسې ډېر اورو چې په دې غرب کې انسانان ځان وژني. اورېدلې به وي څوک ځان د بیرن منزل نه غورځوي، څوک زهر خوري، څوک ځان د شرابو بوتل وهي، څوک ځان ډز کوي، څوک ځان موټر ته. صورتونه ډېر دي. یو طبقه خلک دي. اوس دا هم درته وایم چې دا کله فیصدۍ ته داخلي شي، په دې کې دا نظام د دوی سره څه تعامل کوي. کله چې مسایل فیصدۍ ته داخلي شي، نو نظام خو په رایو ولاړ نظام دی، په رایو ولاړ نظام دی او دا فیصدي ده. نو دا په یو هېواد کې مثلا که 2% خلک وي، دا نفوس مثلا 125 میلیونه او 130 میلیونه او دومره میلیونه وي، نو ته دا 2% پکې حساب کړه چې دې نه څومره انسانان جوړېږي. نو دا انسان دې نظام ته مهم نه دی، د دغه کاغذ چې غورځوي او دا شکلیات جوړېږي دا ورته مهم دی. ښه، اوس چې څوک چې شی غواړي ته به د هغه خبره منې، هغه به بیا تا ته رایه درکوي. نو په دې لحاظ که هغه وایي زه ځان ښځه کوم، وایي درځه دا کومک در واخله چې ده رایه بیا د ما ده. که هغه وایي چې زه دیوال سره واده کوم، وایي درځه، ځکه چې د ده رایه ده. د کاناډا هغه اوسني صدراعظم چې استعفا ورکړه، توروډو نومېږي، دغه دی ډېر په واضح شکل وایي. ده نه پوښتنه وشوه چې دا خلک جنس بدلوي. سړی وایي زه ښځه یم، ښځه وایي زه سړی یم، او ده ورته کومک اعلان کړي چې هر څوک عملیات کوي موږ کومک ورکوو. دغومره ورته وویل چې دې په ځای تاسو خلک رامنع کوي ته یې کومک کوي. نو دی وایي چې زه نه غواړم چې غټه فیصدي ووټ وبایلم. ښه، په انسان به څه کېږي؟ خپل کار به کوي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما